په کابل کې د گاونډیو او سیمې هیوادونو د ځانګړو استازو سفیرانو په ګډون د افغانستان د سیمهییزې همکارۍ ابتکار ناسته ترسره شوه. د یادې ناستې په پرانیسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وویل اسلامي امارت په هیواد کې د بیا رغونې پروژې په لار اچولي، نشه یي توکي بند کړي او هغه ډلې له منځه وړي چې د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښوي. ښاغلي امیر خان متقي زیاته کړه اسلامي امارت هڅه کوي چې ټولو هغو ستونزو ته رسیدنه وکړي چې د تیرې ادارې له لوري ورته په میراث کې پاتې دي. با وجود آن امارت اسلامی افغانستان مصمم است تا با مشکلاتی که بخش بزرگی آن ها میراث گذشته است رای حل جستجو نماید. با استفاده از این فرصت و ابتکار و همچنان از طریق واقع مکانیسم های منطقه‌ای مانند نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان و پرمیت مسکو امیدواریم با تقویت یک اجماع منطقه‌ای موفق شد که در آن منافع همه بازیگران منطقه حفظ گردد. همدارنګه ښاغلي امیر خان متقي د افغانستان د سیمهییز ابتکار غونډې څخه وروسته د یوې خبري کنفرانس پر مهال له رسنیو سره په خبرو کې وویل د کنفرانس ټولو ګډونوالو په یوه خوله په افغانستان کې امن، ثبات او پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه وبله او ټینګار یې وکړ چې د ټولو هغو حرکتونو مخنیوی دې وشي چې په سیمه کې تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. همداراز مولوي امیر خان متقي وویل په دې کنفرانس کې د اقتصادي ودې لپاره د لوی اقتصادي پروژو لکه ټاپي، کاسازر، د اوسپنې پټلۍ پروژو د عملي کارونو په پیل باندې په ګډه همکارۍ ټینګار وشو. په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره په دې تاکید وشو چې لوی پروژې لکه ټاپي، ټاپ، کاسازر، د خط آهن پروژې د دې د عملي کارونو په شروع کېدو کې یو له بل سره همکاري وشي. ښاغلي امیر خان متقي زیاته کړه دغه ډول ناستې دا ثابتوي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره ښې اړیکې او ښه تعامل لري. په وینا یې ناسته کې په دې ټینګار وشو چې ټول د سیمې هیوادونه د له یو بل سره په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې همکاري ترسره کړي. خلاصه د خبرې دا چې دغه ډول ناستې دا ثابتوي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان سره قوي تعامل لري او قوي راشه درشه غواړي او ټول په دې ټینګار کې چې هم په سیاسي برخه کې، هم په اقتصادي برخه کې، هم په امنیتي برخه کې یو له بل سره همکار وي. په ناسته کې د ایران سفیر حسن کاظمي وویل موږ په دې ناسته کې د دې لپاره راټول شوي یو ترڅو د مشورو له لارې د خپلو دولتونو لپاره د خیر او مصلحت داسې لارې ولټوو چې افغانستاني د نښلولو او اتصال نقطه وي. نن موږ د دې سیمې د خلکو استازي د کوربه هیواد په بلنه کابل کې راټول شوي یو ترڅو د مشورو له لارې د خپلو دولتونو لپاره د خیر او مصلحت لپاره داسې لارې ولټوو چې افغانستان یې د نښلولو او اتصال نقطه وي. دغه راز یاده ناسته کې د ترکیې سفیر جنګ اونال وویل افغان ملت له ډېرې مودې راهیسې له بد حالاته ځورېدلی. موږ نه غواړو چې د افغانستان خلک له نورو مشکلاتو سره مخ شي. له دې امله موږ دې ته لومړیتوب ورکوو چې له افغان حکومت سره د مثبت تعامل پالیسي ولرو. افغان ملت له ډېرې مودې راهیسې له بد حالته ځورېدلی. موږ نه غواړو چې د افغانستان خلک له نورو مشکلاتو سره مخ شي. له دې امله موږ دې ته لومړیتوب ورکوو چې له افغان حکومت سره د مثبت تعامل پالیسي ولرو. دغه ناسته نن په کابل کې د افغانستان په کوربتوب ترسره شوه چې د سیمې 11 هیوادونو روسیې، ترکیه، چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، کرغزستان، هندوستان او اندونیزیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی و. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.